سلامونه درنو څارونکو، امید سرت یم تاسو ته د لومړنیو طبي مرستو د درسونو سلسله چې کومه ده هغه وړاندې کوم. نننۍ موضوع خبرې کوو په هارت اټاک باندې یا د زړه حمله. کله چې په یو کس باندې د زړه حمله راځي څه پوه شو چې دا د زړه حمله ده، یعنی بعضې ساین او سمپټمز یې وایو چې د کومو نښو نښانو له امله موږ یو کس پېژندلی شو چې دا د زړه حمله پرې راغلی ده. دا ډېر مهم دی او وروسته بیا همدې کس سره عاجل ډول کومې مرستې کولی شو تر هغو چې دا روغتون ته رسول کېږي. ځکه که چیرې هارت اټاک کې یو کس سره عاجله مرسته ونه شي د یو کس د مرګ سبب کېږي او دا ډېره اړینه ده چې موږ په لومړیو څو دقیقو کې د دې کس سره مرسته وکړی شو. هارت اټاک یا هم د زړه حمله څه شی ده؟ هارت اټاک یا هم ورته په طبي اصطلاح کې مایوکارډیل انفراکشن ورته وایي. داسې یو لاندې زه ووایم، په دې موږ ټول پوهیږو چې زړه د بدن نورو ټولو برخو ته اکسیجن او نور غذایي مواد انتقالوي او وینه پمپ کوي. صحیح دی؟ دا چې وینه پمپ کوي د همدغه وینې په مرسته هماغه نیوټرینس یا مواد چې دي او اکسیجن نورو غړو ته انتقالوي تر څو همدغه غړي د همدغه اکسیجن او موادو په مرسته ژوندي پاتې شي او ژوند وکړي او همداسې نورمال ډول زموږ ژوند مخته روان دی. دا د زړه دنده ده چې وینه پمپ کوي، خو خپله زړه هم یو عضله دی، یو مسل دی چې اکسیجن ته همدغه موادو ته ضرورت لري. نو همدغه کله چې نو زړه هم یو عضله ده، یو مسل دی، لکه چې نور غړي نور د بدن اعضا وینې ته د وینې په مرسته اکسیجن او نور مواد ته ضرورت لري، نو زړه هم په همدې ډول همدغه اکسیجن او همدغه غذایي مواد ته ضرورت لري تر څو زړه وکولی شي نورو غړو ته وینه پمپ کړي. په د کومو رګونو په مرسته چې زړه دغه وینه اخلي او دغه وینې په مرسته اکسیجن اخلي او غذایي مواد اخلي، هغو رګونو ته دا یو شبکه لري چې هغو ته کرونري ارټري وایي. دا کرونري ارټري چې ده همدغه د زړه عضلاتو ته اکسیجن او غذایي مواد رسوي. خو هر کله چې په همدغه کرونري ارټري یا دغو رګو کې بلډ کلاټ یا هم د وینې لخته کېدل، د وینې ټینګېدل رامنځته شي، یا مثال غوړ یا کلسترول په دغو رګونو کې رسوب وکړي چې پلاک ورته وایي، پلاک رامنځته کړي، دا د دې سبب کېږي چې رګ تنګ شي او د وینې جریان ورو کړي او یا هم په مکمل ډول رګ بند شي او د وینې جریان بند کړي چې دا د سبب کېږي د زړه دغه عضلاتو ته تاوان ورسوي او سبب د مړه کېدلو د دغو عضلاتو شي او بالاخره که چیرې ډېر دوام وکړي د یو کس د مرګ سبب کېږي. نو هارت اټاک لاند بیا هم داسې ووایم چې هر کله چې د وینې جریان د زړه عضلاتو ته بند شي یا په نیمه ډول یا په پوره ډول او د زړه عضلاتو ته تاوان ورسوي، سبب د مرګ د زړه د عضلاتو شي، نو په دغه حالت کې د زړه حمله یا هارت اټاک رامنځته کېږي. دا یې داسې یو لنډه تشریح ده چې تاسو یو معلومات ولرئ. نور هغه جزئیاتو ته یې نه ورځو، د زړه په اناتومي باندې نه ورځو چې زړه مثال کومې برخې لري او په څه ډول، ځکه دلته هدف زموږ دا دی چې فقط تاسو هغه هارت اټاک لږ معلومات ولرئ او مهم پکې دا دی چې یو کس کې تاسو هغه علامې پیدا کړئ چې پوه شئ دا کس باندې د زړه حمله راغلی ده. نو دا یو لنډ معرفت د هارت اټاک شو. په دې ویډیو کې هم درته په 3D شکل ښیو چې دغه زړه څه ډول کار کوي او څه ډول دغه د وینې لخته کېدل رامنځته کېږي یا هم دغه رګ بندېږي او بالاخره د زړه عضلات مري. نو دا په دې ویډیو کې تاسو وګورئ په 3D شکل دا دی چې مثال زړه دی مکمل د سرکولیټري سیستم په مرسته دا وینه پمپ کېږي ټولو غړو ته د بدن په دې شکل. نو دا وګورئ دا د رګ منځ دی، دا وینه ده چې انتقالېږي، اکسیجن انتقالوي، نور غذایي مواد انتقالوي، په ډېر نارمل شکل پمپ کېږي ټولو غړو ته د زړه په مرسته دا انتقالېږي. خو که چیرې بیا په همدغه زړه ته تاوان ورسېږي
ورسیږي د زړه عضلات مړه شي یا مثال د زړه عضلات ونه کولی شي د وینې پمپ کې خو سبب د دې کېږي چې یو کس انکانشس شي یا بېهوشۍ حالت ته لاړ شي بالاخره د هغه د مرګ سبب وګرځي. نو ګورئ دلته دغه موږ ته ښیي کله چې د کرونري آرټري یا هغه رګونه چې د وینې عضلاتو ته اکسیجن رسوي نور غذایي مواد رسوي هغه بند شي نو د زړه په عضلاتو کې په دې ډول یو خرابتیا رامنځته کېږي او هغه نشي کولی شي نوره وینه پمپ کړي. دا ګورئ رګ دی وینه ډېر په نارمل ډول جریان پیدا کوي خو کله چې د په دغه فات ټیشوز کې یا دلته هغه کوم غوړ چې رسوب کوي کولېسترول رامنځته کېږي چې اتروسکلروسس هم ورته وایي په طبي اصطلاح کې. دا ګورئ تر دې حده دا غټېږي چې د وینې جریان بندوي په دې شکل په دې ډول او یا هم کېدای شي دغه برخه وش کېږي او سبب د دې شي چې بیا هم د وینې جریان راکم کړي یا مثلا وینه داسې غوټه شي بلډ کلاټ ورته وایي وینه ټینګه شي دا هم د دې سبب کېږي چې رګ بند شي. که چیرې دا په زړه کې دا کار وشي یعنې دغه د زړه په رګونو کې نو هارټ اټک رامنځته کېږي او بیا که چیرې په مغزو کې دغه د وینې ټینګېدل رامنځته شي بیا سټروک یا هماغه سکته د مغزو رامنځته کېږي. نو دا په 3D شکل هغه ووه چې څنګه دغه بلډ کلاټ یا د وینې لخته کېدل یا د وینې غوټه کېدل او یا هم د رګونو په دیوالونو کې د غوړو راټولېدل او سبب د دې کېږي چې وینه جریان پیدا نه کړي. نو دا هارټ اټک هغه تشریح شو په 3D شکل. نو اوس څه پوه شو چې یو کس د زړه حمله پرې راغلې ده او عاجله مرسته ورسره وکړی شو. دلته ویلي دي چې دغه علایم په مختلفو کسانو کې په مختلف ډول دي یعنې دغه علایم چې دلته اوس زه مثال تشریح کوم دا په دې معنا نه ده چې په هر کس کې به همدغه علایم وي نه دا فرق کوي. بعضې کسانو کېدای شي د علایمو څخه یو دوه دانې ونه لري یا بعضو کې کېدای شي له د علایمو نه یو څو اضافه ولري. نو دلته په عموم ډول مې ټول راخیستي دي خو که تاسو دغه علایم په یو کس کې پیدا کړل نو د دې احتمال زیات دی چې دا کس باندې د زړه حمله راغلی وي. اول درد دی د سینې په برخه کې درد رامنځته کېږي ډېر یو کلک فشار رامنځته کېږي سختېږي دا د سینې په منځنۍ برخه کې او یا هم چپه خوا کې دا د هغه وي درد وي او دا فشار وي. بل چې دی دغه درد ستاسو اوږو ته انتقالېږي ستاسو بازوانو ته انتقالېږي کېدای شي یو بازو یو اوږې ته انتقال شي او کېدای شي دواړو ته انتقال شي. دغه درد ستاسو عین شاته هم ځي غاړې ته مو دا درد خپرېږي ژامې ته مو دغه درد خپرېږي او پورتنۍ د خېټې پورتنۍ برخې کې مو دا دردونه رامنځته کېږي. بل چې دی حتی د تنفس شارټنس رامنځته کېږي یا تنفس مو لنډېږي سالنډي پیدا کوي او بل یخه خوله کوي په وجود باندې مو یخه خوله راځي او یا هم د کانګې کولو یا کانګې کوي یا ناژه یا وامیټینګ چې ورته وایي. ګورئ دغه ناژه وامیټینګ نه هدف دا دی چې یو تاسو ته هغه د کانګې حالت رامنځته کېږي یو چې تاسو مستقیم کانګې کوئ دا راځي. بل تاسو به ډېر ګنګس وئ ضعیفه به وئ خسته به وئ داسې یو خستګۍ به لرئ چې د هغه کارو د نورو هغه له امله فشارونو له امله چې خستګي راځي له هغو سره کلا ډول فرق ولري تاسو دې ډول حتی د انزایټي اضطراب حالت ستاسو کې رامنځته کېږي. دغه علایم مو که چیرې په یو چا کې پیدا کړل پوه شوئ چې دغه علایم پکې شته دي نو په دې باید موږ ورسېږو چې هارټ اټک دی یا د زړه حمله ده. ورخطا نشو ورته بلکې هغه ابتدایي کوم کارونه چې دی هغه ورته ترسره کوم. بل شی هم ویلی دي چې که تاسو غواړئ چې هغه کس معلوم کړئ چې د هارټ اټک لري یا بعضې تر ټولو عام مهم علایم مو چې پکې پیدا کړل بیا تاسو مطمئنه کېږئ چې دا هارټ اټک دی. 4 پی باندې به تاسو ګرځئ 4 پی به پیدا کوئ. پی دا دی چې یو پین ان چست دی په سینه کې درد دی که چیرې یو کس په سینه کې درد ولري نو دا یو لامل کېدای شي. پیل سکین دی معنا رنګ یې پیکه شي د یو کس رنګ موږ وایي رنګ یې داسې پیکه شوی دی یا ژیړ رنګ اوښتی دی یا وایي داسې هغه شوی سپین تښتېدلی چې موږ په عامیانه اصطلاح ورته وایو. نو کله چې په پوستکي کې رنګ کې تغیرات راغله دا یې بل لامل دی. او بل پالز ویکن راپټ دی معنا په نبض کې مو تغیرات راغله نبض مو د نارمل حالت نه یا تیزیږي یا ضعیفه کېږي. کله چې تاسو نبض ګورئ نبض ډېر تیز وي یا ډېر ورو وي دا هم یو نښانه د هارټ اټک دی. او بل پرسپریشن دی چې کس خوله کوي
خولې پرې راځي، سړې خولې پرې راځي. نو تاسو دغه څلور پی هم چې په یو کس کې وموندل پیدا مو کړل دغه، نو دا هارت اټیک دی یا د زړه حمله ده. څه باید وکړو په داسې حالت کې؟ ګورئ موږ په داسې یو حالت سټیج کې نه یو، د کوم چې زه تاسو ته اوس تشریح کوم په داسې سټیج کې نه یو چې موږ یو کس تشخیص کو او د هغو درملنې ته ورودرمو. نه، موږ په یو داسې حالت کې یو چې یو کس چې د زړه حمله پرې راغلې ده عاجله مرسته ورسره وکړو او د هغه ژوند وژغورو، هغوی ته هغه اساسي طبي مرستې ورسوو. که موږ نشو ورسولی د اقل دومره وکړو چې هغه ته طبي مرستې راورسیږي. کال ایمرجنسي دی، زنګ وهئ امبولانس ته، لکه نورو پیښو کې چې موږ وویلې امبولانس ته به اول تاسو زنګ وهئ چې تر څو راشي او دا کس ولېږدوي روغتون ته. کس به کامفرټیبل حالت ته راولئ، معنا چې دا که چیرې په چوکۍ ناست وي، په کاوچ ناست وي، هغه به ځمکې ته راښکته کوئ، په اواره ځمکه به یې کېنوئ، که ولاړ وي کېبني یو ځای کې. لوز ان ټایټ کلوتینګ دی، که چیرې کالي یې اغوستي وي، ډېر جمپر واسکټ اغوستی وي، ډېر کالي یا تنګ کالي اغوستي وي، هغه ترې لرې کوئ. صحیح دی. بلې موضوع ښودله چې اسپرین به ورکوئ یا هماغه اسټایل سلسلیک اسید چې دی، و په هغه صورت کې چې پوهېږئ دا کس حساسیت نه ورسره لري. نو کیدای شي تاسو ته دا پوښتنه پیدا شي چې بازار کې یا بیرون بهر یو کس رالویږي او هارت اټیک علایم پکې پیدا کوو، نو موږ څه پوه شو چې اسپرین حساسیت لري که نه لري. ګورئ کوم کسان چې د هارت اټیک لري، د هارت اټیک په هغوی باندې کله کله راځي، هغوی بیا د دې لپاره حتما اسپرین په خپل جیب کې ګرځوي، دا لري. وبه ګورو که چیرې په جیب کې دوی داسې څه دوا وه یا خصوصا همدغه اسپرین ویل، نو په دې نه هم موږ مطمئنه کېږو چې دا کس مخکې هم د علایم پرې راتلل، د حمله پرې راتله او اسپرین ته ځان سره ګرځوي، یو نقل کېدی شي موږ ته. او یا که د کور کوم غړی مو وي او موږ معلومات لرو چې اسپرین سره دا حساسیت نه لري، نو موږ د اسپرین ورکوو. او که چیرې اطمیناني نه یو، بیا ضرور نه ده چې تاسو اسپرین ورکوئ. دلته قوس کې هم لیکلی if authorized، هدف نه هم authorized هم دا دی چې کس اساسیت ونه لري او موږ په دې باید پوه اوسو. نور د درد دواګانې نه مخنیوی وکړئ، یعنې تاسو داسې نه وي چې د زړه حمله راغلي تاسو پرستامول ورکړئ یا هغه ته بروفین ورکړئ یا نور داسې دواوې چې ضد درد دي هغه تاسو ورکړئ. نه، اسپرین کولی شي په صورت کې چې حساسیت ونه لري دا به ورکړئ. بل به تاسو د بعضې حالتونه چې وګورئ چې تاسو سره خبرې کوي، ستاسو پوښتنو ته ځواب ورکوي، ریسپانسیو لري که نه، یا که ریسپانسیونس نه لري، معنا چې دا چې تاسو ته ځواب نه درکوي، نفر کس ستاسو غږ نه اوري، ستاسو پوښتنې نه ځوابوي. تنفس به وګورئ، بریتینګ به وګورئ چې تنفس نارمل دی. ګورئ موږ مخکې درسو کې ویلي چې هغه ډاکټر ZBC کوم فرموله چې وه هغه به ټول پرې عملي کوئ. ګورئ به چې تنفس لري، تاسو ته ځواب درکوي. نبض به وګورئ چې نبض د ضعیفه دی یا ډېر تیز دی. صحیح شو. که چیرې کس بېهوشه و، بېحالۍ حالت ته لاړه، حتی تنفس هم نارمل نه و، بیا به تاسو CPR ترسره کوئ. CPR چې مخکې موږ توضیح پرې ورکړې وه، تاسو به CPR ورکوئ، د زړه ته به فشار ورکوئ، حتی که تنفس نه و مصنوعي تنفس یا د خپلې خولې په مرسته به تنفس ورکوئ، تر هغو چې دا کس یا په حال راځي او یا هم ورته اساسي هغه طبي مرستې رارسیږي. نو دا په هغو کسانو کې چې د زړه حمله پرې راځي، دا مسایل به تاسو ډېر دقیق په نظر کې نیسئ. دلته دغه ویډیو تاسو ته ښیم ډېر ساده چې په دې مېرمنې باندې د زړه حمله راځي چې ورخطا کېږئ به نه، ډېر ساده کولی شئ هغه کوم ابتدایي کارونه چې دي هغه ترسره کړئ. اوس مثال دا ښځه د مطالعه کوي، ګورئ حالت کرار خرابېږي، هم داسې سړه خواله پرې راځي او هم د دې هغه سینه کې درد پیدا کېږي، خو بیا هم موږ ویله چې دا علایم په ټولو کسانو کې یو ډول نه دي. صحیح دی. نو تاسو به داسې کس سره چې کله مخ کېږئ، ډېر ساده هغه لومړني کوم کارونه چې دي هغه به ورترسره کوئ. ګورئ مثال د دې تنفس هم لږ هغه کېږي، کمیږي، او بل د سینه کې درد دی، فشار دی. نو دا ویډیو کې موږ ته عملاً پراکټیکل ښیي چې تاسو ډېر ساده باید دغه کارونه ترسره کوئ. ګورئ دا مېرمن دی زنګ وهي، اول کار دا دی چې زنګ وهي، امبولانس ته به تاسو زنګ وهئ. او بل ګورئ دې مېرمن ته مثال هغه د کانګې حالت هم رامنځته کېږي، سړه خوله پرې راځي او حتی کېدای شي مثال یو کس بېهوشۍ حالت ته لاړ شي، نو زنګ به وهئ امبولانس ته، امبولانس زنګ وهي، هغه نظر هماغه لوکل کومې شمېرې چې وي د امبولانس په هغه به زنګ وهئ، هغه به تاسو ته معلومې وي او کس ته به استراحت ورکړئ. ګورئ اوس دا مېرمن دې ته هغه ASA چې اسټایل سلسلیک اسید یا اسپرین ګولۍ ده هغه ورکوي تر څو د دې د یو څه حالت ښه شي او نورې مرستې ورته ورسیږي. دا نو یو ساده ویډیو وه په دې شکل.
دا به تاسو ورکوئ خو یو کار به کوئ چې دغه اسپرین چې کله ورکوئ دا کس ته وایي چې ویژوي دا ګولۍ ځکه ډېر ژر تاثیر وکړي ده. نو په دغه ډول تاسو هغه کس چې هارټ اټک راځي پرې کولی شئ هغه ابتدایي مرسته ورسره وکړئ او مرسته ورته ورسوئ تر هغو چې بیا دا روغتون ته لیږدول کېږي او بیا متخصص ډاکټر وکولی شي هغو ته هغه اساسي مرستې وکړي. نو دا موضوع شوه د هارټ اټک په لومړنیو طبي مرستو کې. فقط تاسو په اړه معلومات ترلاسه کړئ څه پوه شئ چې یو کس باندې زړه حمله راغلې ده او په مرستې چې تاسو باید وکړئ هغه کومې مرستې وي. په راتلونکي درس کې انشاءالله به موږ سټروک وایو، تقریبا هارټ اټک ته ورته داسې یو موضوع ده چې بیا هم هماغه د وینې د لخته کېدو یا مثال په مغزو کې د رګونو د بندېدو له امله رامنځته کېږي. هغه انشاءالله به په راتلونکي درس کې خبرې پرې کوو. نو دا و د نن ورځې موضوع. که چیرې کومه پوښتنه درته پیدا کېږي او یا هم نور څه نظریات لرئ د پروسې د لا ښه والي لپاره کولی شئ موږ ته په کومنټو کې پرېږدئ.